دلته کې مې ډایرکټ 2 بورې د سیمټو په موټرسایکل باندې کېښود. انور علي موټرسایکل چلول شروع کړل او زه پسې شاته کېناستم د کور طرف ته روان شولو. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. څنګه چې په تېر شوي ویلاس کې تاسو ته ما ویلي چې یاره زه موږ د پیلرو سامان راوړی په کور کې م د خیر څه پیلر ډکول شروع کړی. نو بس دلته کې مې په کور کې نظر واچو مصري د خیر سره لګیا او د مخامخ پیپې لګاو او سیخې لګاو ځکه چې نن به دغې باندې د خیر سره موږ ګول پیلر خېجو. ما استاد ته ویل ګول پیلر راله وخېجو ګول پرمې مې راوړي دي. نو دلته انور علي مور سره بیا رالی او کار یې ورسره شروع کړو ځکه چې سیخان ته یې ټولو په هغې کې پیپونه لګولو چې پاس د لنټر اوبه لاندې په پیپونو کې روځي. نو استاد راته ویل چې بالکل بېغمه شه. بس دلته کې ګول پرمې مې چې کومې راوړې وې هغې له موبلین ورکول شروع کړل. تاسو لیدلی شئ چې انور علي او زما کشری ورور کوم احمد علي دی هغه لګیا و د خیر څخه ښکلي موبلین وله ورکول. استاد ویل یاره موبلین وله په دې وجه ورکوم چې دا مساله هم ښکلي پرېږدي او ویل د دې نه پس په چې کوم دی نو ستا پیلر پلیسترو ته ضرورت نه مکمله وار به راشي. پس ما ورته ویل استاد چې څه کوه. نو بس دلته کې هغوی پرمې لګول ټیټول شروع کړلو. بیا ورته انور علي ګوړی کېښود او پاس ور وخوت او د پاس نه یې چې کوم دی پرمه سیده کول شروع کړل ځکه چې استاد ورته ویل ته پاس ور وخېږي چې د پاس نه هم د دې لیول هر څه برابر وي او د پاس نه ویل ته ټینګوه. نو زه ورته دې سیټ ته ولاړم او ګیر چاپېره تماشه مې کوله چې دې کې موږ دلته کې پینټ اړول شروع کړو. باسط هم رضان راورسو. نو په دې کې موږ ته استاد ویل یاره ویل تاسو دغه کوئ که سیمټ ختم شوي سیمټ هم راوړئ. ما ورته ویل بالکل بېغمه شه. بس استاد لګیا د 12 سال کوو او پیلر سیدایي راوستله. نو بس ما ورته ویل استاد چې پینټ ختم شوی دی. نو هغه راته ویل چې بل پینټ واړئ د خیر څه بل پینټ هم ورته دلته کې اړولی دی تاسو لیدلی شئ. استاد راته ویل د بل پینټ سیمټ شته که نه. ما ورته ویل بالکل نشته. نو بس ډایرکټ دلته کې په موټرسایکل باندې راکېناستلو او روان شولو دلته کې په سیمټو پسې. نو بس دلته کې څنګه دی دکان ته راورسېدو. دکان والا ته مې ویل چې یاره ماله یو 2 بورې سیمټ راکړه چې زه خپل کور ته ویسمه. بس هغه ځکه انور علي ولاړو ډایرکټ مې ته یو 2 بورې سیمټ په موټرسایکل باندې راکېښودل او د کور طرف ته روان شوم. بس دلته کې چې څنګه راورسېدم بس استاد ته مې ویل چې سیمټ مې راوړل ته اوس ښه ښکلی په آزاد له باندې کار کوه. سیمټو کمې به درته نه وي د خیر څه ځکه 2 بورې ته یادولو ما 2 راوړل. بس د خیر سره زموږ پیلر ډاکه تاسو لیدی شئ. نو دلته کې به زه خپل ولاس ختم کوم. ملاویږو انشاءالله پر ارام ولاس کې. الله خوشحاله.